ملګرو نن په دې ویډیو کې د نړۍ مشهور ریسلر جان سینا سره را څرګنده شوې مسلمانه او د جان سینا راتلونکي ښځه څوک ته معلومات شریکو او دا هم درته وایي چې نوموړې د کوم مسلمان هیواد څخه ده. دا هر څه به تاسو ته په دې ویډیو کې وایو، لیکن د ویډیو د شروع کولو څخه مخکې له تاسو ټولو څخه هیله ده چې که تاسو زموږ په چینل نوي یاستئ او یا مو تر اوسه زموږ چینل نوي سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ چینل پښتون ټایم خامخا سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ګنټې نشان وهئ ترڅو زموږ داسې خوندورې او معلوماتي ویډیوګانې تاسو ته په وخت ورسیږي. دوستانو نن سبا د شوبیز نړۍ او د ریسلینګ نړۍ ماحول یو شانتي شوی دی. هره ورځ د اداکارانو او ریسلینګ د ستورو نوي خبر مخته راځي. چا به نوی واده کړی وي او چا به ښځه یا ملګري پرېښودي وي او یا به د چا درېمه او څلورمه ښځه وي او داسې ریسلران هم شته چې د یوې څخه ډېر ودونه او یارانې یې کړي وي. جان سینا هم یو د هغو اداکارانو او ریسلرانو څخه دی. د جان سینا مینوال نه یوازې زموږ په هیواد کې بلکې په ټوله نړۍ کې ښه ډېر شته او د هغه ریسلینګ او اداکاري خوښوي او نن سبا د نوموړي جان سینا په اړه داسې خبرونه مخته راځي چې د یوه داسې ملګري پیدا کړې ده چې د ډېرې شریفې او مسلمانې کورنۍ څخه ده. د دغه نجلۍ نوم شهزادي ده او له پاکستان سره یې څه تعلق دی. د دې په اړه له تاسو سره بعضې پټ رازونه شریکوو. له هر څه نه مخکې د یادولو وړ ده چې باید ووایو چې دا نجلۍ یوه پروفیشنل ښځه ده، یعنې په یوه کمپنۍ کې پروډکټ منیجره هم تیره شوې ده او انجینره هم ده او له دې ورهاخوا نوموړې شهزادي په یوټیوب کې هم کار کړی دی لکه د پروډکټ انباکسینګ. دویمه خبره دا چې د دې نجلۍ له ریسلینګ او فلمونو سره هیڅ تعلق نشته، نو کیدای شي په راتلونکي کې د جان سینا په وجه نوموړې په کوم فلم یا ریسلینګ کې را څرګنده شي. د جان سینا او شهزادي په لومړي ځل ملاقات د جان سینا د فلم لنګویج فایر د شوټینګ په دوران 2013 کې وشو چې نوموړې یوازې د فلم د شوټینګ د لیدلو دپاره تللې وه او چیرته چې بیا وروسته له جان سینا سره هم ولیده او ملاقات یې وشو او هلته بیا جان سینا د دغه نجلۍ په ښایست او اداګانو باندې زړه وبایلل او شی ته یې پروپوز وکړ او نوموړې شهزادي هم د جان سینا دغه پروپوزل ومانو او هو یې وکړه. د یادونې وړ ده چې باید د شی په اړه تاسو ته دا هم ووایو چې دا یوه ازاد خیاله ښځه ده. نوموړې ته د خپل کلتور او دین هیڅ معنا نه لري. نوموړې وایي چې د دې دا مطلب ده چې انسانیت تر هر څه مهم ده. هیڅ دین او هیڅ کلتور نشته، یوازې انسانیت تر هر څه لوړ او ضروری دی او ټول انسانان یو شان او برابر دي. د شهزادي په اړه باید دا هم ووایو چې نوموړې له ښایست سره سره یوه ډېره محنتکشه ښځه هم ده. د ګریجویشن نه وروسته په کاناډا کې د الفا ټیکنالوژي کمپنۍ کې د الکتریکل انجینیر په حیث کلونه دنده ترسره کړې ده او له هغه نه وروسته نوموړې اوس په یوه کمپنۍ کې د پروډکټ منیجر په حیث دنده ترسره کوي. شی په 1989 کې په کاناډا کې زیږېدلې ده. مور یې یوه سرجن ډاکټره او کاناډایي ده او پلار یې د پاکستان څخه دی. د شی د پیدایش نه څو کاله وروسته یې پلار او مور د کورني مشکلاتو په وجه جدا شول او دواړو طلاق واخیستل. د شی مور هم آزاد خیاله ښځه وه او غوښتل یې چې په خپله خوښه آزاده زندگی تیره کړي او غوښتل یې چې د خپلو اولادونو هم دغسې روزنه وکړي او همدا وجه وه چې د خاوند سره یې د طلاق سبب وګرځېدل. دا و هغه ټول معلومات چې د خبري ادارو څخه مو تاسو ته راټول کړي وو او له تاسو سره مو شریک کړل. امید ده چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. که مو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ، شیر یې کړئ او د نورو داسې معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل پښتون ټایم خامخا سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارم.